د میدان وردګو ولس له زورواکي علیپور شکایت کړی دی. علیپور د ظلمونو خلاف خلکو د یوې پراخې غونډې په ترڅ کې له حکومته غوښتنه وکړه چې نور د دغه ظالم کس نابشري او نا اخلاقي کړنو ته د پای ټکی کېږدي. د وردګو ولایت سپینګرو مخورو او قومي مشرانو په یوه خوله د افغانستان د دفاع وزارت وننګاوه چې دوی په شتون کې د عبدالغني علیپور په نامه نامسؤوله کس د ولسونو په زورونې لګیا دی. که څه هم لا تیرو 18 کلونو را په دې خوا په افغانستان کې ملي پوځ، ملي پولیس او نورې استخباراتي ادارې له پخوا پرتله پیاوړي دي، خو د دغه ټولو سره سره بیا هم د علیپور غوندې خپلسري کسان مستقیما د خلکو پر ځانونه او مالونه تیری کوي او د هیواد کې د شته بدبختیو او ورته لمن وهي. دا غونډه چې د کابل په کانټیننټل هوټل کې وه، د وردګو اوسیدونکو لخوا پکې د علیپور له وحشتونو او جنایتونو پرده پورته شوه او د خپلسري فعالیتونه پکې په کلکو ټکو وغندل شول. د دغه قوماندان د نامسؤوله وسلوالو لخوا پر وردګو ولسونو کړي ظلمونه د ویډیوي کلیپ په بڼه وښودل شول. په دې غونډه کې هغو 2 کسانو هم ګډون درلود چې علیپور په لاس وژل شوي وو. انجینر فضل ربي سره یو ځای بندیان وو. د دغه 2 کسانو په وینا چې دوی د علیپور خپلسرو وسلوالو 18 ورځې بندیان کړي وو. د غونډې په وروستۍ شیبو کې یو ځل بیا وردګو ولسونو یوه پرېکړه لیک په بڼه پر حکومت غږ وکړ که د دغه نامسؤوله قومندان د کړنو مخنیوی ونه کړي، ښایي د ولس او حکومت ترمنځ فاصله زیاته او یو لوی راورین رامنځته شي. خلک وایي چې عبدالغني علیپور له 600 نامسؤوله وسلوالو سره د وردګو بامیانو پر لویه لاره تخریبي فعالیتونه ترسره کوي او د خلکو په وژلو، د ماشومانو په اختطاف او نورو غیر انساني کړنو کې لاس لري. دغه خپلسري قومندان وخت نا وخت شتمنو زامن اختطاف کوي او د پیسو غوښتنه ترې کوي چې یو مثال یې انجینر فضل ربي دی. دغه انجینر د علیپور د خپلسرو وسلوالو لخوا وتښتول شو او له 18 ورځو وروسته د غوښتل شویو پیسو د نه ورکولو په خاطر ووژل.